د امیرالمؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده لخوا پاکستان ته وروستی خبرداری. سلام ستړي مشئ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د وروستیو خونړیو پیښو او پرله پسې بریدونو وروسته د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده یو سخت او د پام وړ پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې نوموړي پاکستان ته واضح خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان پر وړاندې هر ډول تکراري بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي. د راپورونو له مخې په ختیځو سیمو کې په ځانګړي ډول کونړ کې وروستیو توغندیزو بریدونو او له دې وړاندې په کابل کې د ملکي هدفونو په نښه کولو چې پکې د روږدو د درملنې یو مرکز هم شامل و وضعیت لا پسې حساس کړی دی. د دغو پیښو له امله د ماشومانو په ګډون ملکي وګړو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د همدې بریدونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارېدلي او خلکو د لوړپوړو چارواکو څخه د واضح دریځ غوښتنه کړې ده. ډیرو کارکوونکو ټینګار کړی چې اوس باید د امنیتي ګواښونو پر وړاندې یو قوي او روښانه غبرګون وړاندې شي. په همدې لړ کې شیخ هیبت الله اخندزاده په خپل وروستي پیغام کې ویلي چې د افغانستان د خاورې خپلواکي او خلکو ساتنه د دوی اساسي مسؤلیت دی او هیڅ ډول برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. هغه ټینګار کړی چې زغم یو حد لري او که دا وضعیت دوام ومومي نو لازم اقدامات به ترسره شي. نوموړي زیاته کړې چې د عزت او دفاع لار نه پرېښودل کیږي او هر هغه لوري چې د افغانستان پر وړاندې ګواښ رامنځته کوي باید د خپلو کړنو پایلو ته چمتو وي. د هغه په وینا د هیواد د امنیت ساتنه یوازې یو انتخاب نه بلکې یو مکلفیت دی. په ورته وخت کې ځینې سرچینې دا هم څرګندوي چې د اسلامي امارت دننه چارواکو ته سپارښتنه شوې چې د بهرنیو اړیکو په برخه کې خپل دریځونه په احتیاط سره وړاندې کړي څو وضعیت نور هم پیچلی نشي. سیاسي شنونکي وایي چې د دې ډول څرګندونو شدت ښیي چې وضعیت خورا نازک پړاو ته داخل شوی دی. د دوی په باور که څه هم دا ډول خبرداری د فشار د زیاتېدو نښه ده خو د کړکېچ د کنټرول لپاره د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو پرانیستې ساتل هم مهم دي. بلخوا وروستیو بریدونو له امله د خلکو اندېښنې زیاتې شوي دي او ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي وضعیت له خرابېدو ویره لري. کارپوهان ټینګار کوي چې د سیمې حساس شرایط دا غوښتنه کوي چې له نظامي دریځ سره سره د ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې هم جدي تعقیب شي. په پای کې څېړونکي وایي چې راتلونکي ورځې به ډېرې مهمې وي. آیا دا خبرداری به د وضعیت د ارامېدو سبب شي که به کړکېچ لا پسې پراخ شي؟ وخت به ځواب ورکړي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.